نن دا باس ته چې د قیامت په ورځ به الله پاک عدل او انصاف کوي او کنا کرم او مهرباني وکړي. کله قیامت په ورځ الله پاک عدل وکړو انصاف وکړو نو یو سړی بم جنت ته لاړ نشي. تمام دنیا چې دا دابا جهنم ته لاړ شي. زکه چې د عدل او د انصاف تقاضا ده چې تا سکړی وینو تا ته د اجر ملوش. انصاف څه ته وایي؟ ما تا سره مزدوری کړې ده او تا د مزدوره عوض ما تراکو دیتا انصاف. عدل څه ته وایي؟ ما تا سره مزدوری کړې ده او تا د مزدوره بدل ما تراکړو دیتا عدل. نو عزیزانو که عدل او انصاف په قیامت کې شروع شو نو دنیا بټوله جهنم ته لاړ شي. زکا چې عدل او انصاف تقاضا ده چې مونږه سکړی او مونږ ته عوض ملو شي. مونږ سکړی نه دي نو مونږ ته به جنت ملاويږي. څه د دې وجنه په قیامت کې با الله پاک کرم کوي. کرم دا معنا چې پزړه کې د نیکای تیر شي، اراده د نیکای کړی وي او هغه نیکی دې کړم نوی عملا نو الله تعالی به دا غیم اجر درکړي. دیتا کریمانه او مشفقانه انداز. استاسو بدا وای کدی یو سړی ګناه پړ کې تیر شي نو قانون دا ده چې ګناه دې پزړه کې تیر شي او د ګناه اراده وکي او په خارج کې دې هغه ګناه کړی نه وي نو عمل نامه کې لیکل کېږي نه. او د نیکۍ چې خالی اراده وکي او پړه کې دې تیر شي نو عمل نامه کې داسې ولیکل شي لکه دا نیکی تا کړی. اوس دا خبره نه مونږه پویګو نه سمجھ کې راځي. دا ټول سيزونه د سړی په سمجھ کې ال راشي چې څو وخت کې د قیامت ورځي او ته مبتلا شي. چې مبتلا شي نو بیا په تمام 16 او 15 باندې پوښي چوفو کاش اے رب العالمین چې زما زړه خو په دنیا کې بل کار نه کوله سیوا د نیکو د اراده نه. لکه حدیث کې راځي یو سړی شهید دی او شهید خپل مرتبه او رتبه وګوري په قیامت کې نو دې بدا تقاضاو کی چې الله کاش ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل.
اے خدای چې زه قتلې دې او بیا ژوندې کېدې بیا قتلې دې او بیا ژوندې کېدې بیا قتلې دې او بیا چې زما کار نه وای بل خو بس قتل کېدې او بیا را ژوندې کېدې قتل کېدې او بیا را ژوندې نو ار سړی به دا تقاضا وکي چې کاش چې زما زړه د بل شي کور نه وي او زما زړه کې د بل شي اراده نه وي نن زمونږ لخوا د سشي د ارادو مرکز دی نن زمونږ زړه د سشي د ارادو مرکز دی نن ستا د ملک دنیا کم طرف ته روانه ده سکیږي لګیا دي ستا د ملک دا نوجوان طبقه چې ده دا کم طرف ته روانه ده دا د تباہی او د هلاکت طرف ته روانه ده سهار وګوره د هر محلې نه الکانو پترخ کې د وی سی آر ډبلې نیولې او راوي باسي او دکان ته هر محلې ټول شپستا د ملک دا نوجوان طبقه چې د وی سی آر ته تیرې ټولش او بیا د جمعې شپه په پاکستان کې د جمعې شپه دا د ډمتوب او د کنجرتوب شپه په خوا به د جمعې شپه چرته د بزرګای شپه خلقو به پکې نفلونه کول منځونه به کول سبه کول او د جمعې شپه په پاکستان کې د ډمتوب شپه وَإِذَا كَانَ رَبُّ الْبَيْتِ بِالطَّبْلِ زَارِبًا فَلَا تَلُومُنَّ أَوْلَادَهُ بِالرَّقَصِ وای چې د کور مالک دبلې غږی د کور مالک دبلې غږی نو که بچی ورته غډیږي نو بچی ملامت کوا الکه چې پلاری دوپړای ماری نو کزوی ورته غډیږي دا څه د شرم خبره ده تاسو وای ها چې پلاری دبلې یا باجه غږی او زوی په غډیدو شنو دا زوی ملامت کول پکار دی اوس خو معاشره د پاکستان داسې شوا چې سربراهان د ملک چې دي په سټیج د پاسه په دغه شروع او بیا د ملک دنیا ورته ناسته دا وګوري ورته سربراہ د ملک چې پرون 450 کسان سره د جازه ورک دي په دې ملک کې خوشحالي کول پکارو 450 کسان سره د وړو ماشومان ورک دي سره د جاز او ترننه پته نه لګي نو په دې ملک کې ماتم پکارو که خوشحالي پکارو په دې ملک کې ګډا پکاروا
او که په دې ملک ماتم پکار سربراه د ملک چې مرش د امریکای صدر مړ شو د روس صدر مړ شو د چین وزیر مړ شو د برتانیې وزیر مړ شو مونږ ورته شل او سلويخ ورځې جنډې سر نه ګون کړی وي چې د برتانیې وزیر مړ دی 450 کسان سره د پاکستان د یو عظیم جازا ورک دی یو ورځ سوګ پاکستان مناو نکو الټه په کابل ورځ غډېدو دا قوم راضی چې الګا چینی ګرانه شو پلانې ډېر خوش ممسو کو جګران ما تبنوي چینی یا چینی ګرانه دا یا غوړی ګران دي ما تبنوي 75% ووټ د قوم دی حکومت تور کړي 75%. نو چرته چې په ګرامنای کې 75% ډوبېږي نو موږ دا 25 ته ور سره خدای ته مخ کې ډوب ٹھیک ده چې ترا سره وای هم تو ډوبے ہیں صنم تم کو بھی لے ڈوبیں گے وای زه خاصم ډوبې ما او ان شاء الله تب امرانا بچ نزي خدای بتام غر کوي پروا نشته زه په دې خپل زړه کې خم مطمئن یم ما ته اطمینان دی چې ما ټول عمر د بندا اسراډو کړی نه ده بندا بچي او داغه اسرا بچي و یا بس عبد الله په معشوقو د جهان فخر کړه فخر په هغه چې په سبحان فخر کوي پاغه ذات فخر کوا چې په کوم ذات باندې الله فخر کړی دی پاکستان بچي یو منبر بچي یو وزیر بچي پاغه پورې بڑ تړل چي چې او دا پلانې راغې زما بدا کارو شي پلانې راغې مونږ څه کار تاسو دې قوم په بنده پورې تړلې دي نتیجه او انجام به کجوندی وي په دې منبر درته خیر چې د بندا اسرام وا او د اسمان اسرام نه وا انجام هم څه نن ستاد ملک کروڑونه روپے په فضولیات او په عیاشو خرج کی نن د ملک خدمت نشته د قوم خدمت نشته وردی شکنه دا قوم دا د پیښور خلک د کمیټای پورې ورشي د کمیټای ته ورشي او دی ته وایي چې تا په کومه خوشحالي کې پرون زرګونه روپے پنده ته په جلوس باندې ختمول په کلی او وطن کې خو وبنشتا او ته د کمیټې میره ته د کمیټې افسره تا زرګونه روپے په کومه خوشحالي کې دا قوم دې تپوس دا قوم الله دې په دوی د چرګو مرز راوړي دا خو هغه ذلیل قوم هغه ذلیل قوم دی چې الله دې امان راوړي دی خوس اوس په دې جمعات کې دا تاسو چې ناس
اوس پاغه دروازه کې څوک आवाज کوي چې وزیر صاحب را که تاسو زما خبره ته وکی خدا ګیره مې کله کې ټول با خو نا شیخان یې او کمی خان یې دا قوم پیژن مولانا وی باہر رنگے کے خواہی جام میں پوش باہر رنگے کے خواہی جام میں پوش من انداز قدترا میں شناسم باہر رنگے کے خواہی جام میں پوش و یار رنگ جامع چی آغندے و آغندہ لیکن من انداز قدت را میں شناسم زستاد پند چال پی جدم ابل اور حضرات سڑی ٹیلیفونوں کو ماتل نامہ در تخپل نخیم چرتا را پسے تقریر کیو نوے اراده مې کړې و د ګیره پرې خو چې ګیره پرې دما خو ول ګیرو والا مې په دې جلوس کې پاس د لارې د پاسه په غډېدو لید نو مولانا صاحب خدای راستی کوي پرې دم خپه نشي مال کبه دې پرې خو نو د سړی زوی بنئ ګیرو والا په غډېدو نو مالاو پختون خو ډم کیږي نه او چې ډم شي بیا ډر ډر ناره و پختون خو بیا آسانی نه کړ په هر آرام توپ کې بیا آسانی نه ګیرو نو الله دې امان راکړي عزیزانو سبکی د دغه ورځ احساس که په ژوند در سره پیدا نشو د مرګ نه وروسته دی ورځې د پره هیڅ نه جوړي هیڅ نه په دغه ورځ به الله کریمانه انداز کوي نو علاوه چرته د جنت لار کولاویږي که کریمانه انداز نو خبره د عدل او د انصاف شروع شو ټوله دنیا به جهنم ته لاړ شي ځکه چې د عدل او د انصاف تقاضا ده چې تاسو کړی نو صدر ته ملاو شي تاسو کړی نه دي نو تاسو به ملاوي دی وجنا دا فکر او دا احساس دا کول پکار چې زما مخ ته یو دومره عظیم مورز را روانه ده چې زب په کروڑونو کالا د زمکه اواز مکم د تانبه نور یو نیزه د سر د پاسه اوچت مازغه په سر کې د وریجو غوندې خټکیږي په خپچ پزمک اګدي د خپې غوخه بزمکه پورې پاتې کیږي په کروڑونو کاله به په داسې زمکه ولاړې او حساب بکی دې د پاره وړاندې نه فکر یو سړی دی شپېته کاله منځونه کړي دي شپېته کاله د سحر په مون 100 منټه لګي او زیات نه زیات 14 سره کینو 10 منټه ماسپخین مونز باندې 15 منټ 10 او 15 25 مازیګر مونز باندې 15 منټ 30 منټ ماخام مونز باندې 10 منټ 40 منټ ماسختن مونز باندې 15 منټ نو 55 منټ
55 منټم مکواد یو غنټه کا نو اره ورځ 5 منځونو باندې یو غنټه اره ورځ د میاشتې 10 غنټې شو او د کال 12 سے 12 شلی یو شو شپږ شلی نور شو کنه یار ټیک شو 300 شپېته غنټې د کال اوس 300 شپېتو غنټو نه ورځې څو جوړي ویخ شي ویخ خدای بندگانو ویخ سیلاب یوړی د تباہی سیلاب ویخ شي پاکستان هغه ملک دی لکه په کابل کې یو مثال دی چې نان بخور او ټربیزم وې روټای خورو تیزونه اچوا نور څه کار مکوا پاکستان هغه ملک دی نان بخور او ټربیزن والا هغه د اکبر بادشاہ لټان دي چې په اللهم روټای چرته حلال مردار پیدا کی او برډډه لګی نور د سوجي نه دا اکبر بادشاہ زمانہ کې او درې لټان پراتو نو دا یو په دې سینه بیره پراته و او دوی داسې پراته دي نو پاس یو سړی تیرې دو ورته आवाज وکړي چې کاکا لګ را کوشه چارا کوشه دی ول دا بیره خو لګه د خلک راواچو هغه دا خیال کړی چې دا درې واړه په فالج والی او لاسونه به نو چتیږي هغه بیره خلک ورچول ول خیر خوده ول خیر خیریت ول نه جوړي ول نه لاسونه ټیک ټاک چې شراب شو چې په دې مخې وای ول بیره دي هر کښه زده د اسنه ور پسې را کوس کړما او ته دې زنه دې بیره دلته کولې نشو ا دویم چې ور سره پروتو ول سمې وادار ول ولی ور پرون مې او 10 مات کړو نو پاکول مهمنا د نو هغه پرې خود د دویم یو شرپ والو چې متیازي وکړي نو ځان بم درته بل پاکي چې دویم والو ادرم ورته وي چې خې واده دواړه رامیان ول پتا څه چل دی ور پرون پروتو مسپی می خلکی متیازي کولی دوی ورته کورم نوي وای په ایمان مونږ هغه یو کني سپی زمون خلکی متیازي او د سماتی زیرا لبل پاکي بیره را لبل پخلکه مونږ نه سنک مونږ به جازونه جوړو مونږ به توپی جوړو مونږ به ټینکونه جوړو ورشکنه تپ دې ټول پاکستان کې وګرځه ټول پاکستان او خپل تمام ساينسدانان او تمام انجینیران او تمام یونیورسيټي دی ولټاوه او دا تپوس ته وکا چې د زمکه نور تا 100 کروڑ میل لار دا او د زمکه نسپوږمۍ تا بیا 100 کروڑ میل لار دا او دا سپوږمۍ کې بیا 100 سپوږمۍ دي نورې ورشدا اندازه په ټول پاکستان کې وګرځا دا غړي دونکو نه تپوسو کا چې څوک درته ټول ملک کې وګر ملکونه هغه دي چې دا حساب هم لګولې دي چې د زمکه نور پورې
9,65 کروڑ میل مزل دی. تاسو په پوهی 9,65 کروڑ میل مزل دی. خلق هغه دی، قوم هغه دی. ریسرچ چې قرآن ویلې دی چې سیرو فی الارض لعلهم یتدبرون یتفکرون. پس مکه کې وګرځي، فکر وکړي، تلاش وکړي. د قرآن په دې آیات ریسرچ نن هغه قومونه کوي چې د نور حساب درته لګولې. بیا دا حساب تاسو له پته درځي چې نور روخیږي نو دا غرنا 9,65 میل په مزل باندې 100 منټه کې داغه هغه شعاع او رڼا زمکه تر راسي. دا درته پته 3 منټه چې نور طلوعږي نو داغه شعاع 9,65 میل پر رفتار باندې په 3 منټه کې زمکه تر راسي. بیا دا د سپوږمۍ رڼا دا د څه شي رڼا او دې کې بیا سدي دلله یو سیاره 12 کال وشو چې یو ستوري تروانه ده او داسې فوټوان را لیږي د دې اسمانونو چې عقل به دې اړیان شي. 12 کال وشو اله اوس ورنږدې شوی. تاسو به دا شیدونه جوړوئ. مونږ خو ډم قوم یو، ډم مونږ ډمان یو. په جلسه کې مونږ ډیګو، په لاره مونږ ډیګو، په واده کې مونږ ډیګو، په سنت کې مونږ ډیګو. مونږ ډمان یو. قومونه دا خلق دی چا چې ستورو او سپوږمۍ او نورونو ته ځان ورسول. نو عرض می دا و عزیزانو چې زمونږ دواړه جانه تبا دي، آخرت لم مونږ سکړی نه دي. تو وایه چې په کال کې د کال عبادت ستا شپږ ورځې جوړي. نو د شپږ ورځو په مهنت باندې به ته جنت غواړي. تاسو وایي په ایمان چې تاسو یو ګډ او شل نوکر ساتلی شي؟ ساتلی شي ګډ او شل، یعنی یو 200 روپۍ میاشت نوکرم مونږ نشو ساتلی ځکه چې شته نه راسه. نو په دنیا کې 200 روپۍ میاشت نوکر نشي ساتلی او د قیامت نوکر به څنګه یو د جنت نوکر به څنګه؟ اذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. اذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. نو تبوی چې دا د ملغلرو نه چاتار وسته دی او یو د بل د پاسه ټپکاوي ملغلری. وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا. وحلوا
واساور من فضه د نوکرانو با بیا د زرو کنګنی په لاس کې چولی او بچ درته پیش کړي وسقاهم ربهم شرابا طهورا په اغلا سونو به درته ګلاس پیش کړي نن یو بسترې لچ ورشه منډي کې 800 روپے او چي پکې څه وای د کابلیانو لچ کم سامان جوړي بیا هغه ټیکا چاله ملاوي ای ته خدای مرمه ګمان ا ټیکادار ته مې تا خدای په فالج واله ستا خدای اور بیگ مات امریکای پیسې را لېګلې دي چې دا د کابل ماجر راغلي دي دلته د غریبانو له بسترې په جوړې کړي نو حکومت تعالی ټیکا درکړه اور میګ دې مات شه اور میګ دې مات شه نو تا پکې زاړه ګودړ واچو ګودړ دې پکې واچو اغه تور ګن بلا نه مالو چوخیره ا دې پکې واچول او سپلای دې کړه کابلیا اور میګ دې مات کوړای جوړه پکې شګي واچه پردي کورونه پکرک شي اور میګ دې مات شه کا سرک جوړه دوبو نکاسی دې نه کړی چوب پیراشی ټول سرک وبيوسي اور میګ دې مات شه سره دا هغه انجینرانو اکسیانانو چې کم تا سره پکې شریک دی او تعالی بلونه پاس کوي الله دې هغه ټول په فالج وایي اور میګم مات شه تاسو خدا ملک تباہ او برباد کړو د ملک ټول دولت یو څو کسانو په خېټه کې پریوزي لګیا د بار ملک ټیکاداران جی ټی روډ ورشه وګوره د بار ملک ټیکادارانو جوړ کړي دي چې نکاسی ټیک کړي دا تر اوسه خم نه دی وای ډبګرای نه تر بډابېره پاکستانو ټیکادارانو جوړ کړي دي اور میګم مات شه نو ورشه سره کوو مونږ په کنزلم ستړي شو په خیروم ستړي شو خدای په دې آسمانی آفت نازل که کوسی جوړی کی هغه وګورئ د دې پاره بے نظیر نه ده پکار د دې پاره حجاج ابن یوسف غونډه پکار اخو خپل خلق مړی لګیا دی خپل کورسای مضبوطوله د پاره دې د پاره سړی څنګه پکار دی دا سړک جوړ دی او په 2 میاشتې پس خراب شي رش دا چا پاس کړی دی د ایکسین د خودره بلچا د ایس ډی او د خودره بلچا د اورسیر د خودره بلچا د سپرنټنډنټ انجینیر د خودره دا تاسو پاس کو دلم بل ورکو ویاله ته ټیکادار ویاو د خودره باندې کوي کړه د تیلو بس تیل ورواچو او کړه او خټ کاوه او دا ټول پکې ورواچو تب یا وګوره چې یا څوک سړک خراب جوړ کی سردار داود یو ننبئی باندې راغې روټه او تلل یو چټاکای روټه کموا ویل خا دا ستاد پلار ملک دی دا ولی کما ده وې صاحب غلطی شو ده وې بچه غلطی بگیر
وینیو او لاس او خپې ولا وتړلو په مغه تنور کې ورواچو وای په ایمان چې بل نن بای بیا روټه کم ور دا خوست دي تراله زما په کور روخته زما عزت ته تبا کړو زما خزه ته د لاس واچولو زما لور ته د لاس واچولو ز پولیس ته لاړم پولیس چالان کړ مجسټریټ ته لاړ مجسټریټ ویلی جی ولې الکتلې یاره جی بس خلاړ ها زه خیر دی خو بیا داسې لکتیال ولی جی ته قانون کې جی د لپاره څه دفن نشته ستاد ملک په تعزیرات پاکستان کې کده چالور دی رونی او د تختو لاغې د لپاره پکې دفن تاسو په داسې مبارک ملک کې اوسئ نو د لپاره پکار دی یو ظالم بادشاہ ظالم چې د سرونو قلاګانې جوړي پار سرک باندې الا بدا ملک ټیکيږي دا ملک په دې نه ټیکيږي چې یو هن جوړ دی او صاحب صوبایي منبر دی او قومي منبر دی هغه ورځ مې یو منبر ته ما لګه دلته وبنيشته ویره جی مونږ هم ډیر کوشش کوو نو دغه سي خیر اورا هغه ول چاکړې ول پخپلا کوی ته او سړی پریوته ول چاکړې ول پخپلا ول یو بلم در پسې زغلا یو بلم در پسې درو غورځيږي نو خبر مونږ پخپلا سو پورې چې د دې ملک نظام د ملک قانون ټیک شوی نه دا د انګريز قانون تر اوسه پورې ستا پاکستان کې د ټول ملکونو خپل قانون جوړ چین تا نرستو آزاد خپل قانون جوړ کو هندو تا سره یو ځای آزاد خپل قانون جوړ کو مونږ تر اوسه پورې د انګريزانو پر کټیو او داغه قانون هم تر اوسه ساتل مونږ قانون نشته انګريز تعالی داسې قانون جوړي چې ته په خاور زګوره داسې قانون دیو دیوانی قانون وګوره د انګريزانو په کلونو د خزو خختګونه ولا خرڅ کې او یو دیوانی کیس نه ختميږي فوجداري کیس وګوره په کلونو باندې هاي مجسټریټ دی او سیشن جج دی او های کورټ دی او سپریم کورټ دی بیا د های کورټ او سپریم کورټ وکیلان نو لبا خزا خرڅه نو بیا بداغي فیس پورا کینو استاد سپریم کورټ پیشي وکړي دا قانون تا ته انګريز جوړ کړو دا استاد لپاره جوړ کړو تا د لپاره جوړ کړو دا تا سره جوخت ملک او سوات پکې د یو والی حکومت او چرته بچ غلا وشو غلا اټول کله به راوړي غل راک سره ضربه د لاس کې ګرجول چادر ته پورته نشو کړي اوس پرانا ورځ ابل ورځ دغه کوارټ روډ باندې بڑا بیر تانے نمخ کې فلاین کوچ درولې دي ډیرو تروان سلور کس کلاشن کوپ والا ور خطری دي ډرایور ته وی چې داسې شرکېره ته بوتلې ده او په شرکېره کې کلاشن کوپ پیخي ټوله سورلایم شو کولی دي او ډرایور هم کوس کړي او فلاین کوچ هم بوتلې ده او ورته ځي په مخامخه ککر پر کوي او یو بردر کو ولنه توبم ده بس هغه ټول خپل لخپې سر تور سر را روانو بڑا بیر تانے تراغلی پولیس کیس درج کو چې تفتیش جاری ہے تاسو خیال را پرونی او مولا راغی موټر را نه کوټه دروازې نه چاپټ کو مال ملازم موټر غم مکوا د ځان غم کوا خدای راستی چې تام په بډای دا ملک دی کم ملک چې مړې شوی هغه ملک سو خوشحالي نه کم کور کې چې مړې شوی یا کور کې سو خوشحالي نه کوي زمونږ په کور کې روزانه مړی کیږي جنازې پکې پراتی مړی پکې پراتی او مونږ خوشحالیا نه کوي
نو تماشا کوي چې انجام به څه. نو هغه زمانہ داسې وا چې دا هغه خلق اندرون چې دی هغه بالکل صفاو او داغي عشق او محبت دا الله او د رسول سره داسې وو خو چې به واورید چې دا خبره الله کړې ده نو مجال څو د سړی چې هغه دا تپوسو کی چې الله د سی ولی ویلی یا به دا وی چې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده نو داغه مجال څو چې هغه به ویل چې پیغمبر دا سی ولی ویلی. یو صحابی دے چاغه دا حدیث واوریدو کان رسول الله صلی الله علیه وسلم يحب الدباء د رسول الله صلی الله علیه وسلم کدو سره ډیر مینا کدو به ډیر په اصحابي وي چې زما په خدای قسم دې کزه د کدو نه بغیر بل شی اډو خورم چې زما د محبوب کدو خو خو زاړو بل شی خورم نه. عزیزانو پیغمبر سره د عشق د عالم چې ټول عمر بل شی په ځان ناروا بل شی اډو خورم نه چې زما د محبوب کدو خو خو به د کدو مجلس لګیدل دي صحابه ناشتي یو باندې چیر راغې و یا رسول الله دا سی یو خبر راته وکړي زه په جنت تلار شم. حضور علیہ السلام ورته فرمایل چې پنځه منځونه په خپل وخت کوا ثم استقم پدې قائم وسا سره واپس شو او ځان سره وی چې والله لا ازيد على هذا ولا انقص په خدای مې دې قسمی کده دې پنځو منځونه نه نفس په زیات کم او نه ته کم. اوس کا خیال وکي په ظاهر دا قسم دا سي دی چې پنځه منځونه خو فرض دي کنه ولکه نفلم کول پکار دي تهجد کول پکار دي نه د پیغمبر د خلینو دا گفتگو ته چې دا پنځه منځونه کوا او ثم استقم په دې قائم وسا والله لا ازيد على هذا ولا انقص. حضور علیہ السلام صحابه او ته وې کجه چا دا شوقي جما په دنیا کې جنتی سړی ولیدل نو دې سړی ته وګوره دا جنتی. نو داغه خلق دا عالمو چې د پیغمبر د خلینا یو خبره وته مجال سده چې هغه کې څوک دا وایي چې دا ولی خو چې ولی دی وای نو غرق شوي کنه. نو عزیزانو یو هغه زمانہ وا د صادقین او د صلحاء زمانہ وا د صحیح عشاق زمانہ وا یو دا زمون زمانہ ده دا زمون زمانہ چې دا سدا لکه د مصر یو بزرگ لیکلی دی چې کدا زمون د زمانی مسلمانان د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانہ کې وې
او دوی صحابه ته کتلی وي. نو دوی به فتوا لګولې وي په صحابه باندې، او صحابه چې دوی ته کتلی وي نو یو فتوا به صحابه په دوی لګولې وي. دوی چې صحابه ته لیدلې وي نو دوی به ویلې چې دا لیونی دي. هلکه دا خو پاگلان د سرمنې جامې اغوستي دي، کېړی نشتا، خپو پورې د قجورو پاڼې تړلې دي. تا خو لیونی دي. نو دوی به دا فتوا په صحابه لګوله چې دا لیونی دي. او عاشق سړی خو که تاسو خیال وکئ نو ټول عمر لیونی، دا ستاسو غوندې غوړ زیړ نه ا لیونی. عاشقان چې هغه لیونی، دوی به ویل چې دا صحابه چې دي دا خو لیونی دي. روټای پروا نشتا، اوبو پروا نشتا، د چایو پروا نشتا، جامو پروا نشتا، خیرن او د پاکو پروا نشتا، دا خو لیونی دي. صحابه چې دوی ته کتلی وي نو صحابه به ویل چې دا زنديقان دي، دا ټول زنادقه دي، رنگ ټنګي ډېر ښایسته او مزیدار دی خو ایمان پکې نشته. نو موږ د هغه زمانې خلک، زمونږ ایمان نشته. هغه ورځ یو سړی راغی ما چرته جمعې کې به ویلي چې مړی چې وشي نو د مړي خبر ګرځول چې دي په بازارونو کې لوډ سپیکر لګولو، په محلوں کې ہم افسوس کے ساتھ اعلان کرتے ہیں کہ فلانے مر گیا کنا جی. نو دا خبر ګرځول د مړي چې دي دا خلاف سنت دي. دا مکروه دي. مړی اوشو دومره قدر خلقو ته به وایي چې قبر تیار کی، خپلوانی وي د محلي خلق او سو کسه جنازه وکړي. اگر اتوي چې یو سړی وي زمون کلی کې مليان را جمع شوي چې کتاب دی او خي، کتاب دی او خي نو الا به منو کې ني منو یا نه. مال ورته چې د څه ډېرې خبرې خلک نه مني، یو پکې دام ممنئ. او زما دومره دړه زور دی چې زه د 2 کروڑه خبرې ما کړې دي او زه به کتاب پترخ کې نیسم او یو پسې بګرځم چې راشه دادا دی او دادا دی او دا کړه کې سودای ما ته دی راشي چې دا کوم کتاب کې زه غیر ذمہ دارانه خبره نه کوم. تاسو خیال راکړئ دا کوم کتاب کې لیکلي نو زه به ورته. نو عرض میں دا عزیزانو چې یو زمون زمانہ ده که حدیث اوه نو هغه کې بدا قوم وای چې د پیغمبر دی حدیث کې څه فلسفه ده. آیات اوه نو د پیغمبر د خدای پاک دی آیات کې څه فلسفه ده. ځکه چې په پاکستان کې د ځمکې په سر واحد ملک دی پاکستان چې هر ګن پکې شته، هر ګن
دا به منئ چې داسې خلق پکې شته چې د خدایي دعوا یې کړې چې زه خدای یم. داسې خلق پکې دي خو اوس موجود دي چې زه پیغمبر یم. داسې خلق پکې شته چې ځان ته مجتهد وایي، حالانکه د مجتهد چې څه تعریف ته هغه علما پوي. داسې خلق پکې شته چې وایي زه غوث یم، زه قطب یم، زه ابدال یم. تاسو خیال را نن په دې قهر ستا ټول ملک اخته، قبرونه او دیره وګوره یا د ډمتوب اډی، تمام دبله او باجی چې دي دا په زیارتونو او د اولیاء په مزاراتو باندې غږیږي او دا ټول قوم د قوم ورته ناستی او دبله په غږی. اوس دل عمر فاروق کم ځای نه راولو، هغه خو به چې د سرود आवाज واوریدم غوګونو کې به ګوتې ورکړې چې دا आवाज چرته اورېدې شي التم لعنت وري. نو عزیزانو مونږ ټول لعنتیان دي، مونږ لعنتیان. که په بازار کې روان یو رحمت نشتا، که په کورونو کې ناست یو رحمت نشتا، که په جماعتونو کې ناست یو رحمت نشتا، که په خلوت کې ناست یو رحمت نشتا. رحمت کم ځای؟ رحمت خو پاغه قوم وریږي چې کم قوم خپل ضمیر پیجندلې وي، خپل مسلک پیجندلې وي، خپل دین پیجندلې وي، خپل ایمان پیجندلې وي، خپل حیا پیجندلې وي، خپل غیرت پیجندلې وي. رحمت خو پاغه قوم وری. دا څومره اجیان چې سکال راځي نو عرب ملکونو ورته ډېر په سپک نظر کته. سکاله اجیانو ته ټولو عربو په ډېر سپک انت پاکستانی چې دبل نعم انا پاکستانی نو هغه په پوزا او خوځو نو ورته وی چې تاسو کې سړی نه چې تاسو د ملک سربراه خزه جوړه کړه. نو نن په ټوله دنیا کې د پاکستان پوس پرې کړه ملک دی پوزه غوسه. نن دا هغه منبرانو حالو ګوره چې تاسو ولا وټونه ورکړي دي. ورشي نن ته د پنجاب د غویانو منډي جوړه ده. هر یو منبر وای چې کمانه وزیر کې زمټی زیګم وای راشتم وزیر شه، بل وای کنه مانه وزیر کې زمټی زیګم. پرونیم درې وزیران اغست ستا په سور بسرحد کې 22 وزیران شو، 22 او شپږتم مشیران دي. ځکه چې په ټول پاکستان کې دا مالدار صوبه ده، اوس یو وزیر پاتې دی کمیټه خو غر کا ده، یو صفائی د پاره وزیر پکار چې په دې سره کو دا چواړیان مواړیان ګوري ځکه چې محکمه خو خلاصې شټو محکمه خوشتنه دي 22 وزیرانو له ورکایت او نن سبا کې ګوره نورمل دا داسې چل دی لکه ښځه میړه ته وایي چې سړیه کما ته سم نه ګورې نو زه مټیزېږم. سړی وایي چې زه په ما سواره چا خو چې مټیزه نه شي. نن ستا ملک دا حال جوړ تم وایي چې زه سړی یم، پیر صاحب په خلوت کې ناست دی دعا نه به مې نه وباسي او چې زم سره ستا په ملک نن د الله رحمت بند زکه چې ملک د عیاشۍ او د بدمعشۍ او د لوفرۍ او د بيدینۍ ډیپو شو. نو چې ملک د بيدینۍ ډیپو شو رحمت په کم ځای راځي.
رحمت خو پاغه قوم وریږي چې کوم د رحمت تابع کوي، کوم د رحمت مطالبه کوي، کوم رحمت پسې ګرځي، په مونږ به رحمت وریږي. زمونږ د ښځو حال وګوره، زمونږ د لونو حال وګوره، زمونږ د زامنو حال وګوره، په مونږ رحمت. مولا مولا تقریر به کول، یو بزرگ په لاره تیرېده چې داسې ورته کتلي جومات خو ډکو د خلکو نه، ډېره لویه دنیا ناسته وه خو رحمت پې نه ورېده. نو کور ته یې تلی دی، دروازه یې ټپولې ده، کور نه آواز شوی څوک یې؟ وی فقیر یم. هغې والا روټۍ راایستې ده، وی روټۍ نه علم، پیسې وی نه علم، څه غواړې؟ وی بچیا یو تپوس کوم چې رښتیا حال راته ووایه، ستا دا خاوند چې دا په جومات کې لګیا دی د ده عمل څه دی؟ وی ویل ګورې نه چې دی خلکو ته تقریر کوي. ویل نه رښتیا به وایه کني زه دې دروازې نه نه ځم. ویل فقیره چې رښتیا حل را باندې وی دی چې ماسخوتن منځو کې او کور ته راشي باجه راوالي، باجه غږوي او ما ټوله شپه ځان ته ګډوي. ویلې ښه څه خو وایي نه؟ وی نور څه نه وایي، او ما ته وایي چې باجه راواله او ګیلاس راواله، خدای غفور الرحیم دی معافي به وکړي. نو ګیلاس اوس کی او باجه راوالی او زه ګډېږم او دی باجه غږوي. وی زما یو سوال جواب به بیګاله ورته وکړي؟ ویل بالکل. وی چې دی وایي چې راواله باجه او ګیلاس خدای غفور الرحیم دی، نو ته ورته دا وایه چې غفور الرحیم خو دی، خو خدای ان بطش ربک لشدیدم دی، ان بطش ربک لشدید. اے پیغمبر استا د خدای نیول دومره سخت دي چې څوک راونیسي بیا یې خلاصولی څوک نشي. دومره ورته وایه بس چې بیګاله راغلی دی، راواله ګیلاس او باجه خدای غفور الرحیم دی. ښځې چې ورته دا ویلي دي باجه او ګیلاس یې په ځمکه راایشتي دي او په سجده یې ټوله شپه خدای ته تېره کړې ده او توبه یې وویسته چې بس ما ته پته نه وه چې امام بخاري څوک و. امام بخاري څوک نو ستاسو په څه پوهېږئ؟ روټي خلاصو په څه پوهېږئ؟ امام بخاری څوک و؟ امام بخاری چې مړ شو لا خخ کړی نه و چې د عطرو شغلې د قبر نه راووتې، چې خخې کو د قبر د خاورو نه به د عطرو شغلې راوتې. شپږ میاشتې چا د قبر خاورې نه پرېښوې او تختولې. دا وخت بزرگانو دعا وکړه چې یا الله دې قبر نه د اثر لري کې چې دا تربت باقی پاتې شي. مولانا احمد علی لاهوری رحمت الله علیه کال پس زه ورغلی وم د هغه قبر ته چې خاورې مې ترې راوچتې کې، په خدای قسم چې ما په دې دنیا کې داسې خوشبویي نه ده لیدلې لکه د هغه د قبر نه. امام بخاری څوک؟ د رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو حدیث پسې زر زر میله مزل کړی دی په خپلو، او ورله شل قدمه به چې لاړو نو 2 رکعته نفل به وکړه چې خدای تا ماله دا توفیق را کړی دی چې زه ستا د پیغمبر په حدیث پسې روان یم. امام بخاری څوک؟ دا داغه بخاری حدیث. ستا په پاکستان کې یو ډله د پرویزیت، غلام محمد پرویز داغه مشرو، اوس دلتم صاحب دا شاخه تاخه زامن وي چې پرویز ما کینه د سومبای زویا په پرویزیت باندې ته پرویزیت ته په حدیث پوهیږي؟ په حدیث چې ځان ته څه وایي هغه نه پوهیږي.
چې ځان ته څه وایي په اللهم لګیا دي ټول صاحب و ماتم سکول به ویلې ابم د پرویز کتاب پلاس کی دا حدیث داسې دی او دا حدیث داسې دی او دا حدیث داسې بد قسمت عمل کی منګوسی د پارا عزیزانو ایران خو مونږ وایو چې شیعه ملک دی او شیعاګان دي خمینی صاحب شیعه او ډېر لوی شیعه او د شیعه او لوی مشرو ابل اورزیم 15 خزه سنگسار کړي زنا یې کړې و نیمه پزمکه کې خاخې کړې او 15 خزه